د پاکستان لومړی وزیر انور الحق وايي اسلام آباد به هیڅ کله اورپکو ته تسلیم نشي. انور الحق کاکړ پاکستانی طالبانو ته څه ډول وړاندیز وکړ؟ السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. په پاکستان کې پر نظامی اډې له خونړي ځانمرګي برید وروسته دغه هیواد سرپرست لومړی وزیر انور الحق کاکړ د ټپي شوو پوځیانو د پوښتنې لپاره پوځي روغتون ته ورغلی او هلته یې ویلي چې اسلام آباد به کله هم جنگي ډلو ته تسلیم نشي. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ د چهارشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې اسلام آباد به وسلوالو ته تسلیم نشي. هغه دغه څرګندونې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د لسګونه پوځیانو له وژل کېدو یوه ورځ وروسته کړي دي. هغه زیاته کړه چې موږ به وسلوالو ته تسلیم نشو. موږ د ترهګرۍ په وړاندې پخوا هم جګړه کړې او ګټلې مو ده او د دې جګړې ګټلو ته به دوام ورکوو. په ډیر اسماعیل خان کې د سې شنبې په ورځ په یوه برید کې لږ تر لږه 10 پوځیان او 3 پولیس وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چې د پاکستانی طالبانو تحریک پورې تړلې ده د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دغه برید په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی دی. انور الحق کاکړ پاکستانی جنګیالیو ته په خطاب کې وویل تاسو دا جګړه بایللې ده. تاسو هغې جګړې ته دوام ورکوئ چې بایللې مو ده، خو موږ هغه جګړه کې جنګیږو چې ګټلې مو ده. هغه زیاته کړه زه تاسو ته یو پیغام لرم، په خپلو بچیانو رحم وکړئ او تسلیم شئ، ځکه چې تاسو دا جګړه نشئ ګټلی. هغه کسان چې تسلیمیږي د قانون له مخې به ورته ځینې امتیازات ورکول کیږي. خو تر اوسه تحریک جهاد یا هم پاکستانی طالبانو د انور الحق کاکړ یادو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. 2 کاله وړاندې په کابل کې د اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته په پاکستان کې حکومتي ځواکونو په بریدونو کې زیاتوالی لیدل کیږي. اسلام آباد پر افغانستان تور لګوي چې هلته میش وسلوال په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو بریدونه کوي، خو د افغانستان د اسلامي امارت حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي.